السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما. انشاءالله نن به سوره یونس آیت نمبر 78 78 او 79 وایو. 77 78 79 77 78 او 79 انشاءالله. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق ما ترا کی چې د ترجمه مفهوم او مطلب اسانه طریقې سره بیان کړل شم. ولادم تاسو ټول په قران کریم باندې پوي کی ولادم تاسو ټول ته عمل کولو توفیق راکړي آمین. موسی علیہ السلام خبره شروع چې الله تعالی فرمایي چې ما د فرعون او د دې سردارانو ته موسی او هارون علیهم السلام واستول، خو دوی تکبر وکړو او دا مجرم قوم. کله چې هغوی حق راوړو زمونږ طرف نه، نو دوی وویل چې دا خو جادو دی. ځکه چې موسی علیہ السلام ته نشانې ورکړي وو الله تعالی، معجزې، همسا معجزه وه او نورې معجزې وې، 9 معجزې وې. نو دوی چې نه منله، بل څه بهانه ورسره نه وه، نو ویل چې دا جادو دی او موسی علیہ السلام جادوګر دی. اوس د هغې جواب کې موسی علیہ السلام خبره الله تعالی نقل کړې ده. قال اویلی موسی علیہ السلام اتقولون آیا وایئ تاسو للحق حق په باره کې، آیا حق ته تاسو وایئ لما هر کله چې جاءکم راغی تاسو ته، کله چې تاسو ته حق راغی د هغې په باره کې تاسو وایئ چې السحر هذا، کنې دا جادو دی. تاسو حق باره کې جادو وایئ، دا څومره عجیبه خبره ده چې حق ته جادو وویلي، او دا ډیره عجیبه خبره ده. نو موسی علیہ السلام ورته مخکې فرمایي چې ولا یفلح، او نه کمیابیږي الساحرون، جادوګران. جادوګر خو کمیابیږي نه. او زه خو د کمیابی دعوا کوم په دې بنیاد باندې چې د الله پیغمبر یم او پیغام رسان یم او تاسو ته د حق خبره راوړې ده. قالو دی وویلې اجئتنا، آیا تا راوړي دي مونږ ته، راغلی مونږ ته، لتلفتنا دې دپاره چې ته مونږ واړی عما د هغه څه نه وجدنا چې موندلي دي مونږ علیه په هغې باندې آباءنا پلار نیکه زمونږ. دا اصل کې دا څومره خلکو چې رسم روایت دي که نه، رواجونه، دا ټول په همدې بنیاد باندې کوي چې دا زمونږ د پلار نیکه طریقه ده. او عبادت کول یا طور طریقې چې خلک مناوي، لکه مونږ علاقو کې که تاسو وګورئ څوک چې 12 ربیع الاول ګڼي، نو هغه ولې مونږ پلاران نیکه نه پوهېدل، ولې هغه پلانی ملا صاحب نه پوهېږي، ولې هغه پلانی نه پوهېږي. دا نه ګوري چې الله والا رسول څه وایي، یا الله والا رسول خبره مونږ اورو، پلار نیکه طریقو پسې روان دي. دغسې څومره چې زموږ رواجونه دي په ودونو کې یا په غمونو کې یا په نورو واقعاتو کې، هغه اکثر د هندوانو نه مونږ ته پاتې دي. او دلیل مونږ سره څه دی چې مونږ پلار نیکه کړي دي. ولې د پلار نیکه طریقه خو پرېښودی نه شم. دقه خبره به دې کافرو هم کوله موسی علیہ السلام ته، یا نورو پیغمبرانو خپلو قومونو پیغمبرانو ته هم دا خبره کوله. او بیا الزام پې لګولو چې وتکونه، او ته دې دپاره کوي چې شي دي تاسو لکما، تاسو دواړو دپاره الکبریاء لویوالی، یعنی تاسو د مشري دپاره دا کوئ، مشري غواړئ، بادشاهي غواړئ، فی الارض په وطن کې، په ځمکې کې، یعنی دا ځمکه چې دا وطن چې دی د دې مشرولي غواړئ. او د فرعون دا مشرولي مو چیلنج کړه. فرعون به هم دا خبره کوله چې زما مشرولي چیلنج کړه د دې دپاره چې کنې زه د مشر نه یم او دوی د مشرانی، او همیشه دپاره مشران په همدې خبرې یاریږي چې ما نه مشرولي وانخلي، او د مشرولي نه اخیستو دپاره هغه هر الزام لګوي په مخالف باندې، که هغه حق خبره وي او که هغه پیغمبر وي او که هغه د الله او د الله د رسول پیغام رسونکی وي. وما نحنو، او دوی ورته وویلې د قوم چې نه یو مونږه، وما او نه یو نحنو مونږه، لکما په تاسو دواړو باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي، تاسو خبره منو نه، مونږ په تاسو باندې ایمان راوړونکي نه یو. وقال، او ویلی فرعون ایتونی راولی ماتا بکل ساحر، هر جادوگر علیم پوها، هر پو جادوگر ماتا راولی چې زه د موسی علیہ السلام مقابله وکم. دام جادوگر دی، هغه خو دا خیالو چې زه به قابل ماهر جادوګران به راجمع کړم او موسی علیہ السلام سره به مقابله وکم او زه به وګټم او موسی علیہ السلام به ناکام شي، ځکه بل حال هغې سره غونه د هغې په خیال کې.
قال ویلی موسی علیہ السلام اتقولون ایوای تاسو للحق د حق په باره کې لما هر کله چې جاءکم راغی تاسو ته حق السحر هذا چې کنه دا جادو دی ولا يفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګران قالو دوی ویلی موسی علیہ السلام قوم ویلی اجئتنا موسی علیہ السلام فرعونیان ویلی اجئتنا آیت راغلی مونږ ته لتلفتنا چې ته واړی مونږه عما د هغه څه نه وجدنا چې مونږ موندلی دي علیه په هغې باندې آبا انا خپل پلار نیکه وتکونا او ته دې دپاره راغلی چې شي دې لکما تاسو دواړو دپاره الکبریاء لویوالی سرداری مشرولی فی الارض په ځمکه کې وما نحنو او نه یو مونږه لکما پتا سو دواړو باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي وقال او ویلی فرعون ایتونی راولی ماتا بكل هر قسم ساحر جادوگر علیم پوها